السلام علیکم. زه تاج محمد ځلاند یم او تاسو ته دغه وخت نصیر احمد احمدي د لنډو کیسو له جملې څخه یوه بله لنډه کیسه وړاندې کوم چې عنوان یې دی د خیر کار. د ورځپاڼې مدیر راته وویل د دفتر بودیجه کمه ده، غواړو چې څو تنه اضافه بس کړو، خو ته وروستی چانس لرې، دا یو امتحان وګڼه، که دې زموږ په خوښه مرکه راوړه کار ته دوام ورکولی شې. چورت مې خټه شو، فکر په مخه کړم، په ښار کې مې د مرکې لپاره وړ څوک ونه موند. خپلې کوټې ته لاړم، یو ملګري ته مې ټلیفون وکړ، د یو داسې ځای راوښود چې شتمن خلک ډېر پکې پیدا کېدل. ما هم خپل بکس وتړه، سهار وختي په موټر کې کېناستم او ماسپښین قضا ټاکلي ځای ته ورسېدم. په یو مسافرخانه کې مې کوټه ونیوله، بېرته لاندې راکوز شوم، د ولسوالۍ په بازار کې وګرځېدم. خړ دوکانونه وو او خلک کم ښکارېدل. څنګ ته یو لنډ کروزر موټر ولاړ و. ور وګرځېدم، موټروان غټه لونګۍ تړلې وه. نیغ په نیغه مې وپوښتل داسې څوک مې په کار دی چې د خیر یو کار یې کړی وي. سړي په حیرانۍ راته وکتل، ورو یې وویل سپین وغږېږه، مطلب دې څه دی؟ معنا دا چې یا یې کوم پل جوړ کړی وي، یا یې کوم مکتب او یا هم کلینیک ته ځمکه ورکړې وي، یا یې د خلکو لپاره د پاکو اوبو غم خوړلی وي، او یا یې کوم بل داسې کار کړی وي چې عامو خلکو ته یې ګټه رسېدلې وي. سړی یوه شېبه فکر په مخه کړ، بیا یې د یوه کلي نوم واخیست، ویې ویل چې هلته یوې موسسې یو مکتب جوړ کړی دی. په خبره کې ور ولوېدم، موسسې پرېږده، عامو خلکو څه کړي دي؟ نیغ یې راته وکتل، تنده یې تریو شو او په خشکه یې وویل لیونی خو به نه یې. خوله مې خبرو ته جوړوله چې موټر حرکت وکړ. یوه شېبه ودرېدم، بیا د خوراکي موادو د خرڅولو یوه دوکان ته ورننوتلم. دوکاندار پیسې شمېرلې، له سلام وروسته مې خپله کیسه ورته تېره کړله. برګ یې راته وکتل او ویې ویل حکومت څه بلا وهلی چې په خلکو یې جوړوي، ځه بابا له کاره مې مه باسه. ناامیده مسافرخانې ته راستون شوم. یوه شېبه مې په خپله کوټه کې سر ولګوو. د ماښام له لمانځه وروسته ډوډۍ ته ورښکته شوم. په هوټل کې ګڼه ګوڼه وه، خلک د یوه 20-30 متره غوړ او خیرن دسترخوان دواړو خواو ته ناست وو. چا ډوډۍ خوړه، چا د کباب فرمایش ورکوو او ځینو نورو قابلي پلو غوښت. یوازې 4 سپین ږیرو ته د ښوروا کاسې ایښې وې. دوی خوشحاله ښکارېدل، د خوراک په وخت یې خبرې کولې او له غږېدا څخه یې پوه شوم چې حج ته روان دي. زه هم دوی ته نږدې په یوه خالي ځای کې کېناستم. وریجې مې راوغوښتې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته سپین ږیرو ته ورنږدې شوم. د تبې خلک راته وایستېدل. ومې ویل زه په داسې چا پسې ګرځم چې د خیر یو کار یې کړی وي. یوه وویل څه یې کوې؟ غواړم چې د اخبار لپاره مرکه ورسره وکړم. د دفتر مشر شرط راته ایښی، که مې داسې څوک وموندل خپل کار ته دوام ورکولی شم، که نه شړي مې. د خندا غږ پورته شو. 4 واړو ښه شېبه وخندل. وروسته یوه له نسوارو په ډکه خوله وویل بېکاره دې بولم. یوه بل له خپلې خولې سختګي غاښونه راویستل. د څادر پیڅکه یې پرې تېره کړه، بېرته یې د وریو په سر کېښودل. ورو یې وویل هسې ځان مه په عذابوه، که زما منې لاړ شه او په کوم بل کار پسې وګرځه. مخ مې ور واړوو، خو ما اورېدلي چې په دې ځای کې ډېر آباد خلک اوسي، زیاتره یې په بهر کې دي او ښه عاید لري. ته سم وایې، زما خپله 3 زامن په خارج کې دي، د الله فضل دی، کار یې جوړ دی، دوکانونه لري، خو هر څه چې وي په خپله یې پیدا کړي دي، زحمت یې ایستلی دی. خلک په بلا وهي، څه یې کوي زه غلی شوم. دوی یوه شېبه د حج د ثوابونو په اړه خبرې وکړې. وروسته لمانځه ته روان شو. خواشینی وم،
تمه مې ختلې وه، خپل کار مې له لاسه وتلی راته ښکارېده، خو وروسته مې یو سړی تر څنګ کېناست، له رنګه تور و، په غاښونو کې یې خلی واهه. ورو یې وویل: ما ستاسو خبرې واورېدې، زه خپله د دې ځای یم، خو د سوارلیو موټر لرم. ډېر وطنونه مې لیدلي دي، داسې سړی دلته نشي موندلی. په حیرانۍ مې وپوښتل: ولې په ټوله سیمه کې داسې څوک نشته چې نورو ته یې خیر ورسېدلی وي؟ دلته خو پیسه‌داره خلک ډېر دي. سړي هوټلي ته ور غږ کړل، ما ته یې وکتل، ورو یې وویل: چای درته راوغواړم؟ هو، شین که تور، فرق یې نشته. هوټلي ته یې مخ ور واړاوه، چغه یې کړه: دوې شنې. وروسته یې راته وکتل، ورو یې وویل: په دې خبرو پسې مه ګرځه. ما درته وویل که په ټول ولایت کې وګرځې داسې څوک به ونه مومې. سړی غلی شو، د صدرۍ یعنې د واسکټ جیب ته یې لاس کړ، سګرټ یې راویستل، غوټه یې راته ونیوه او ویې ویل: سګرټ. د سر په اشاره مې پوه کړ چې نه یې څه کوم. د یو سګرټ ته د اورلګي دانه ونیوله، له خولې یې سپین لوګی ووت او ویې ویل: پښتانه چې شتمن شي دوه کاره کوي. دوهم واده او بدي. یوه بله درته وکم، هر یو یې 2-3 موټره لري. نور خیر یې ونه رسېد، خو کلیو ته غځېدلي ټول سړکونه یې خراب کړل. خواشیني مې نور هم ډېره شوه. فکر په مخه کړم. د سړي په غږ مې جټکه وخوړه. ویې ویل: په یاد مې شو تېر منی په یوه ځای ته مسافر یوړل. په یوه کور کې مې شپه شوه. د کور خاوند د خپل یوه کلیوال صفت راته کاوه. ویې ویل چې د خیر سړی دی. د ثواب لپاره یوه ژوره څاه کیندلې. ټول کلیوال اوبه ورنه وړي. په زړه کې مې خوشحالي راټوله شوه. موټروان وویل: خو ځای یې لرې دی، بل ولایت ته به پسې ځې، 6 ساعته مزل غواړي. په بیړه مې وویل: پروا نه کوي، ته یې ادرس راکړه. ادرس مې ولیکه، له سړي مې مننه وکړه او خپلې کوټې ته لاړم. د شپې تر ناوخته ویښ وم، د خوشحالۍ له لاسه خوب نه راته او ځان مې بېرته په دفتر کې لید. سهار وختي د موټرو اډې ته لاړم. ټوله ورځ مو په ستړو لارو مزل وکړ او غرمه د ولایت په مرکز کې له موټره ښکته شوم. تر کلي مې دربست موټر ونیو. کله چې ټاکلي ځای ته ورسېدم، د کلي نیمایي اوسېدونکو د څښاک د اوبو د نه درلودلو له امله کډه کړې وه. حیران شوم. پوښتنه مې ژوره څاه وموندله، خو د واټر پمپ کوټې ته غټ کولپ ورلوېدلی و. چا راته وویل چې په دې کلي کې ټول خپل سره پراته دي. 3 میاشتې مخکې د څاه خاوند له خپلو تربورونو سره په یوه کوچنۍ خبره وخوړل. له هماغه راهیسې یې ماشین ته کولپ ور او هیچا ته اوبه نه ورکوي. حیران وم چې څه وکړم. خواشینی وم. سترګې مې ډکې کېدې، خو نه پوهېدم چې دا خفګان مې د خپلو خلکو او وطن د بدبختۍ له لاسه و که مې کار په خطر کې لیده. پای.